السلام علیکم ملګرو. تاسو ته یاد دی په پخواني ویډیو کې مو پروجیکټ جوړ کړ او آیکن مو بدل کړ. نن به هغه پروجیکټ دننه یو خپل ویب براوزر جوړ کړو. او مهمه زه به درته وښیم چې څنګه خپل خوښې انځورونه او آیکنونه خپل پروجیکټ ته سکیچ ویر ته اپلوډ کړئ او څنګه د سکیچ ویر کې موجوده آیکنونه د انټرنیټ څخه مطلب په سکیچ ویر کې دننه ډاونلوډ کړئ او هغه عکسونه استعمال کړئ. نو تر اخره زما سره اوسه ځکه دا به عملی او ډیر ګټور درس وي او موږ به یو خپل براوزر جوړ کړو چې زموږ تر کنټرول لاندې وي. زه یم محمد عمر رحیمي او دا زموږ د سکیچ ویر پرو کورس دریم درس ده. که تاسو لومړی دوه ویډیوګانې نه وي لیدلې د سکیچ ویر پرو د انسټال طریقه او د هغه د انټرفیس او پروجیکټ جوړولو طریقه موږ په دوه ویډیو کې ښودلې، نو هغه ویډیو لازمي وګورئ. د ویډیو لینک په ډسکرپشن کې یخی ده او پورته په آی بټن کې هم سته. مخکې تر دې چې نږدې شو نو د هغه لینکونو یوه کتنه وکړئ. اوس راځئ خپل پروجیکټ خلاص کړو، هم هغه چې پخوا مو جوړ کړی وو یا که تاسو غواړئ چې کوم بل نوی پروجیکټ جوړ کړئ او د هغه نوم براوزر یا مای ویب براوزر یا کوم بل نوم په خپل نامه کېږدئ نو تاسو کولی شئ. درځئ خپل اپلیکیشن ته داخلیږو، مطلب سکیچ ویر خلاص کړئ. نو راغلو اپلیکیشن ته بیرته ملګرو. په دې کې موږ تیر یو پروجیکټ جوړ کړی مو لکه څنګه چې په تیر ویډیو کې موږ تاسو ته ښودلی وو، نو هغه هم شته، خو زه یو ځل بیا یو نوی پروجیکټ جوړوم. نو نوی پروجیکټ ته راځم او همدلته پروجیکټ نوم ورکوم، براوزر په نامه باندې براوزر کریټ پروجیکټ باندې کلیک کوم. زموږ پروجیکټ جوړ شو، دا به زموږ مین پیج وي. په دې کې ملګرو زه تاسو ته نن لږ څه شیان ښیم چې هم به زموږ یو ویب براوزر جوړ کړو او زموږ خاص مقصد دا دی چې د اپلیکیشن باندې ښه پوه شو. نو د هغه لپاره دا که تاسو وګورئ دلته پورته دغه ټول بار راځي او لاندې چې ده دا پورته که تاسو وګورئ په موبایل کې هم زموږ نیټورک او شیان راړئ، دغه یو مین پورته ټایټل بار راځي. نو په دې کې موږ تغییرات کولی شو. نو دا موږ بدلولی شو ملګرو کله چې دلته په مین که لاندې وګورئ تاسې ایکس ایم ایل لیکلی ده، همدا زموږ مین اکټیویټي ده. کله چې موږ یو اپلیکیشن پروجیکټ جوړ کړو همدا لازمي وي. دا که تاسې وګورئ دلته ورسره خوا کې یو د قلم نشان ده، همدلته موږ کلیک وکړو یا د ایډیټ نشان. که تاسې وګورئ زه دا ټول بار که ایسته کړم نو خالص او که سټیټس بار هم کړم نو ټول سکرین زموږ موبایل ته ورخوځي. خو سټیټس بار زه پرېږدم او لاندې ډراور ده، دا دې خواته سایډ کې راځي که تاسې ورکول غواړئ، خو زما اوس نه ده په کار دا دواړه. او دا ټیب دا فیب هم دلته موږ کولی شو چې ورکړو، نو دا هم نه غواړم. نو دا تاسو کولی شئ چې بدل کړئ هر وخت په اسانه سره. سیو کوم او دلته اوس یو نوی پیج جوړوم. نو موږ که تاسو وګورئ په لی آوټس کې په شروع کې دوه دانې لینیر، یو دا لینیر ده چې د ایچ په نامه ده او دویم لینیر وی ده. بخښنه غواړم ما سکرول را منتخب کړو لینیر وی. لینیر وی او لینیر وچ په لینیر وی او په ایچ کې فرق څه دی مهم دی زه یې درښیم. دا دواړه د یو المارۍ په شانتې دي، که لینیر ایچ ده که لینیر وی ده. نو دا یو المارۍ ده په کوم کې چې موږ خپل شیان ږدو، عکسونه ږدو یا خطونه ږدو یا هر څه ږدو. بس صرف دومره فرق ده پکې چې دا یو المارۍ په اوږدوالي جوړه ده، یو په ساره باندې جوړه ده. که ګورئ زه اوس تاسو ته دلته درښیم چې زموږ لینیر ایچ چې ده دا المارۍ کې که موږ شیان ږدو، عکسونه ږدو، دا نو په دې شکل راځي. له ښي اړخ نه چپ اړخ ته موږ شیان ښودلی شو. په دې کې که تاسو وګورئ موږ چې هر څه ږدو همدلته داسې راځي. او پاتې شو چې لینیر وي ده ورټیکل ورته وایي، یو هوریزانټل ورته وایي، دا ایچ ده لینیر هوریزانټل او یو چې ده ورټیکل ده په اوږدوالي سره. په هغه کې چې بیا موږ څه ږدو هغه ته لاندې راځي. ګوره هغه ته له ښي نه چپ اړخ ته یا له چپ نه ښي اړخ ته موږ شیان ښودلی شو. او په دې کې چې کله موږ شیان ږدو بیا له چپ اړخ له پورته نه ښکته شیان ښودلی شو. نو دا زموږ لینیرونه. اوس غواړم چې دا بیرته ډیلیټ کړم، نو شاته ځم، دا بیک بټن ده، په دې کې موږ کولی شو بیرته بیک ته ولاړ شو.
نو زه تر ټولو له مخې یو لینیر راخمه چې لینیر وي ده. دا زموږ سیده سیده ده. دلته چې لاندې که تاسو وګورئ دا پراپرټي ورکړې ده. په دې کې که په سیال باندې تاسو کلیک وکړئ دا ټول شیان هم دلته تاسو ته راوړئ. په هغه کې تاسو د کوم دغسې ده ستاسو لینیر ده یا تصویر ده یا هر څه شي تاسو ورکړئ. په هغه کې د هغه اول سر کې آی ډي ده. کسټم اټریبیوټ ته تاسې رنګ یو شی ور بدلوئ، کنورټ کولی سئ. لینیر لی آوټ څخه یې بل شي ته هم کنورټ کولی سئ. فریم لی آوټ مطلب دا مخ ته موږ انشاءالله ښیو چې موږ څه شی له دې څخه جوړولی سو. او دا ویډت و هایټ و مطلب اوږدوالی و څارۍ یې څور اوږده یې سره موږ بدلولی سو. پیډینګ مطلب دی له شیانو چې لرې کولی سو یا شیانو ته نږدې کولی سو. همدا یو شی به موږ انشاءالله په وخت سره ووایو. نو راځم شاته چې دلته یې وګورو. موږ د دې هایټ چې ده دا میچ پیرنټ ده. کوم هایټ اوږدوالی چې ده دا چې په سکرین کې څومره ځای ده هغه ټول نیولی. که په ریپ پیرنټ باندې زه ووایم دا مطلب چې څومره اخري اندازه یې ده په هغه کې راغلی ده. مطلب چې کوم نارمل اندازه راځي هغه ده. او که زه بیرته هایټ ته راسم ملګرو او میچ پیرنټ یې کړم دا پوره ورسېدل. او که چیرې زه کسټم ویلیو ورکړمه نو دا بیا زموږ د خپل طبیعت سو چې څومره سایز موږ ورکوو هغومره ورکولی سو. زه اوس فلحال میچ پیرنټ کوم او ویډت هم مطلب د ده سور چې ده هغه هم میچ پیرنټ کوم چې پوره سکرین ونیسي. د دې رنګ هم موږ کولی سو بدل یې کړو. نو راځو دا مارجن و دا وروسته ته چې کله زموږ ضرورت وي هغه شی به په هغه مطابق وایو. خو راځو دلته کولی شو موږ تصویر هم ورکړو. خو غواړم چې دلته بیکګراونډ کلر ورکړم. نو بیکګراونډ کلر فلحال چې زه غواړم سپین ورکوم. نو سپین کلر بیکګراونډ کلر سو. نو له هغه وروسته دا خو زموږ لینیر وي او لینیر اچ سو. یو لینیر وي خو موږ راخیستی و، لینیر اچ هم راخم. لینیر اچ که تاسو ونیوه اوس پورته په سر کې راغی. او لینیر وي کې که زه راسم او دلته څه وکم دا چې زموږ اول لینیر و دا شاته چې کوم یو پروت و. اوس د دې مطلب دا کومه المارۍ چې ده دې المارۍ دننه موږ یو بل المارۍ جوړه کړه. نو زه دا لاندې المارۍ ته ورځم که ګریویټي زه په سنټر هوریزانټل کم او سنټر ورټیکل مطلب په ساره کې هر شی د ده په درمیان کې راسي او په اوږدوالي کې چې کوم شی ده هغه یې خاص منځ ته راسي. نو سلیکټ کم نو دا زموږ کوم شی چې راغی هغه بالکل زموږ کوم شیان یا کوم تصویرونه شیان چې موږ اچوو هغه بالکل په منځ کې رالو. خو زه نه غواړم چې اوس په منځ کې راسي. زه غواړم پورته بره په سر کې راسي. بخښنه غواړم دلته دا سنټر ایسته کوم دغه سو. نو که تاسو وګورئ ملګرو همدلته زموږ یو بل ورټیکل سو. په دې کې زه اوس غواړم یو ایډیټ ټیکسټ ورکړم. ټیکسټ ته راځم. نو خو تر ټیکسټ له مخې یو بل ټیکسټ هم یو ټیکسټ ویو راځي، یو ایډیټ ټیکسټ راځي، اټو کمپلیټ ټیکسټ ویو ده، ملټي کمپلیټ ټیکسټ ویو ده. دا څو شیان دي چې موږ مختلفه ټیکسټ ویوزونه دي هغه مطابق کار کوی سو. خو لیکن اوس په فلحال په یو ټیکسټ یا په دوو ټیکسټو کې وکړم. یو ټیکسټ ویو ده دا که موږ دلته راولو په سر کې کېږدو دا را لاندې کوم هغه به راکوم. نو دا موږ کولی سو چې خالص یو خط ولیکو. اوس دلته ټیکسټ ویو لیکلی زه تاسو غواړم چې خپل د چینل نوم ولیکمه. څنګه پښتو یوټیوب چینل همدا لیکم. همدا دلته راغله. خو دا لاندې کوم ګریویټي چې ده دا زه سنټر هوریزانټل کومه چې زموږ خط هلته بالکل په منځ کې راسي. نو د دې سایز که تاسو راسئ ټیکسټ سایز هم دلته زیاتولی سئ چې هر څو ستاسو خوښوي د هغه مطابق. او د ټیکسټ سټایل بولډ کومه غوټ کوم یې او ورسره د ټیکسټ کلر هم بدلولی سو. همدا زموږ د چینل نوم سو هغه ما هلته ولیکل. همدا تاسو کولی سئ چې خپل مطابق بدل کړئ. اوس راځم دا کوم چې بل ټیکسټ ویو جوړ کړی و په دې کې دوه شیان اچوم. هغه ټیکسټ ویو سو. اوس ایډیټ ټیکسټ هم دلته شاملوم. ایډیټ ټیکسټ کې موږ کولی سو چې وروسته خطونه ولیکو. چې وروسته یو ادرس ولیکو، خط ولیکو، یو شی ولیکو، نمبر ولیکو، هر څه ولیکو هغه هم موږ د ایډیټ ټیکسټ په مرسته سره کولی سو. او لاندې راځم دلته زموږ د سرچ لپاره یو بټن ږدم یا که تاسې وګورئ سرچ یو عکس هم کولی سو موږ شامل کړو.
نو راوړم دلته یو عکس ورچوم. د عکس دپاره ایمیج ویو راځي چې په هغه کې موږ خپل عکس کولی سو چې ووینو. نو په هغه کې تصویر موږ کولی سو د موبایل څخه هم راپورته کړو او دا هم کولی سو چې موږ یې په دې اپلیکیشن کې خپله ډاونلوډ کړو. نو یو کار تر هغه له مخکې کومه چې دا ایډیټ ټیکسټ ده، په دې کې که تاسو راسئ او موږ دلته کلیک وکړو، ویډت یې ورزیات کړو، میچ پیرنټ کړو، نو زموږ چې کوم عکس ده هغه ورک سو، هغه نه ښکاري. نو په دې وخت کې زموږ میچ پیرنټ یا ویډت د غټول کار نه کوي، هلته زموږ ته نقصان رسوي. بیرته یې ریپ کنټیکټ کومه او راځمه که مخته تاسو راسئ ویټ راځي. ویټ مطلب وزن. د دې زموږ چې کوم ایډیټ ټیکسټ موږ ایښی ده، دا کوم شی چې ایښی د دې وزن باید څومره وي، دا موږ په خپل مطابق ورکولی سو. د هغه ویټ زه ږدمه 1، مطلب چې څومره ځای دته پاتې سي دی په هغو کې ځان ځایي وي. که زیات وي زیات پوره ځای به نیسي، که لږ وي که 3 شیان ورسره کېږدم دی به خپل وزن تر هغه 3 ورسوي، که 2 وي که 1 وي دی به هغه خالي ځای ټول په خپله پوره کوي. دلته وګوره همداسې راغلو. نو دا ایډیټ ټیکسټ که غواړئ په دې کې د ایډیټ ټیکسټ کې 2 ځایونه راځي، یو دغه ټیکسټ راځي دا موږ دغسې پرېږدو، په دې کله که موږ لیکایي وکړو هلته به زموږ ټیکسټ نه ښکاري. نو بل راځي یو هنټ په نامه باندې، هنټ په نامه باندې کوم چې ایډیټ ټیکسټ لیکلی ده دغه موږ بدلولی سو. نو دلته به زه ولیکم خپل ویب اډرس ولیکئ. بخښنه غواړم که مې پښتو سمه نه وي لیکلې، تاسو څخه یو زما پښتو لږ کمزوري ده د پښتو ویل. نو خپل ادرس ولیکئ، دا رقم چې تاسو هر څه لیکل غواړئ هغه هم دلته ولیکئ. او پاته سو دغه راخمه له دې خوا څخه دې خواته، او پاته سو دا خو فلحال سم ښکاري، لیکن بعد کې که موږ خط ولیکو بیا بدلېدی سي. صحیح ده، همدا دغسې ږدم او پاته سو دې تصویر ته زه غواړم یو خپل تصویر ور اچوم. نو که تاسو په خپل اپلیکیشن کې تصویران اضافه کول غواړئ، د هغه لپاره تاسو کولی سئ چې ورسئ همدا پورته په دې 3 ټکي که تاسو وینئ په دغه کونج کې په دې کلیک وکړئ. په شروع کې که تاسو وګورئ یو لایبرري منیجر ده، ویو منیجر ده او یو ایمیج منیجر ده. کله چې تاسو په ایمیج منیجر باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو ته خپل تصویرونه راوړئ. ما خو اوسه پورې یو تصویر نه ده شامل کړی، نو د هغه دپاره که تاسو غواړئ چې د خپل موبایل څخه تصویر شامل کړئ نو په دې به کلیک وکړئ. دلته تاسو خپل د موبایل څخه تصویر ورکولی سئ. راځم یو تصویر راخلم، زما سره به داسې PNG تصویر وي چې هسې د ښکارولو لپاره ملګرو زه غواړم چې تاسو ته در ښکاره کړم چې تاسو یو خپل تصویر داسې ور اچولی سئ. دا یو څو عکسونه هم شته، زه غواړم هسې اوس یې ور واچوم. هلته بیا وروسته بل عکس کاروم، خو اوس به همدغه د ګیفټ تصویر ور اچوم. ډن. دا یو آیکن ما ور واچول، دا تصویر موږ دلته او بل د ډاونلوډ طریقه هم که وګورئ دلته د ډاونلوډ نشان ده، په دې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به تاسو ډېر عکسونه راواړوي. یو فلټر راځي، فلټر باندې که کله تاسو کلیک وکړئ تاسو دلته کولی سئ چې د خپل آیکن رنګ وخت له مخکې خپله سلیکټ کړئ. نو دا زموږ چې اوس هر څه آیکن راړئ په دغه رنګ کې به وي. زه دلته اوس د سرچ آیکن رااخلم، سرچ همدا آیکن راخم سیو کوم یې. اوس چې راسم بیرته شاته که زه ووځم نو په دې عکس باندې کله زه کلیک وکړم دلته ماته راړئ په ایمیج ویو کې دا ایمیج، همدا ایمیج چې زه کله وم یو آیکن موږ چې کوم زوړ ور اچولی هغه یې راواړول، بل که زه وګورم ایمیج آیکن سرچ روند دغه هم راواړول. نو دا زموږ اډرس چې کوم دی او پاته سو دا لاندې بکس، که غواړئ چې دا بکس نور هم ښایسته کړئ د دې کوم مخته چې پیډینګ راځي دا کموو. ته ګوره زه 0 ورکړم دا ډېر وړوکی سو، او که زه بیرته پیډینګ ور زیات کړمه نو همدا داسې سو، او پاته سو دا مارجن د دې هم پیډینګ تاسو دغسې کمولی او زیاتولی سئ. دا کم سو او که بیرته 8 ووم
زیات سو دا پراخ سي سره او مارجن یې هم دغسې ده که زیات کو نو دی زیاتیږي اوس منځ ته راغی او سم ښکاري لږ نو دا موږ یو اپلیکیشن اول سر ایډیټ ټیکس او ادرس ور واچول نو لاندې راځو بل یو شی زده کوو د نن ورځې لپاره هغه ته وایي ویب ویو ویب ویو تاسې که لاندې وګورئ دلته راځي ویب ویو دغه ده همدا ویب ویو ده په دې ویب ویو باندې کلیک ونیسئ همدلته یې راوړئ زموږ په دې صفحه کې راغی دلته نو دا ویب ویو سو او پورته زموږ یو ایډیټ ټیکسټ سو او یو ورسره بټن ورکو یو تصویر هم ورکو د بټن لپاره چې سرچ پې وکړو نو اوس د دې بعد راځم دلته ایونټ ته راځم او له ایونټ سره خوا کې کمپوننټ دی یو کمپوننټ ږدم چې هغه ته انټینټ کمپوننټ وایي چې زموږ ډیر مخته په کار کیږي وروسته به د انټینټ کمپوننټ په باره کې زه نور معلومات هم درکم خو زه دومره درته وایم چې کله موږ یو سکرین نه بل سکرین ته ځو یا یو پیج بل پیج خلاصو همدا زموږ خلاصیږي او بخښنه غواړم موږ خو بل سکرین نه استعمالو ځکه دا زموږ نه په کار کیږي دا به اوس پرېږدو هغه به انشاءالله په روان کلاس کې زده کړو چې څنګه موږ خپل بټنونه نور هم ور زیات کړو چې په هغه کې د فیسبوک پیج هم خلاص کړو د یوټیوب پیج او د خپل چینلو لینکونه هم ور ولېږو چې د هغه په مرسته موږ نور پیجونه خلاص کو خپل بټنونه ور واچو کله تاسو په براوزر کې لیدلی په فیسبوک باندې کلیک وکړئ هلته هم فیسبوک خلاص په یوټیوب باندې کلیک وکړئ یوټیوب خلاصي په دې کې هم موږ دغسې کولی سو نو ایونټ ته راځم بیرته خپل ویو ته راځم شاته نو دا بټن ته راځم تر هر څه له مخې بټن باندې که تاسو کلیک وکړئ ایونټ یې دلته نږدې هم ور اچولی هلته په ایونټ کې موږ پیدا کولی سو ویو په دې شیانو کې زموږ کمپوننټ هر شی راړئ خو زه راځم ویو ته په ویو کې چې په بټن باندې کلیک وکړم نو ایونټ ته راځم دغه ایونټ سو په دې کې اون کلیک که تاسو پام وکړئ دغه اون کلیک لیکلی ده چې کله زموږ په بټن باندې کلیک وکړئ نو څه به وشي نو د هغه لپاره ورځم چې کله زموږ په بټن باندې کلیک وسي نو په هغه کې اوس دغه بټن باندې دلته لاندې کلیک کوم دا چې کله تاسو کلیک وکړئ نو ویو راځي ویو مطلب ښکاره کول کله چې زموږ په بټن باندې کلیک وکړئ نو باید یو شی ښکاره سي څه ښکاره سي لاندې راځم په هغه کې که تاسې ښه لاندې راسئ دلته لیکلی ویب ویو لوډ یو آر ایل که تاسو ښه په غور وګورئ همدغه یو بټن راخم او دویم که بیرته لږ لوړ راسمه په دې کې لږ پام کوئ ملګرو ګیټ ټیکسټ باندې یو ګیټ یو آر ایل لاندې راځي که داسې دغه دوه خانې وګورئ یو دا ګیټ یو آر ایل ده او یو که تاسو پام وکړئ په ګیټ ټیکسټ لیکلی ده همدې دوه کې په دې کې چې زموږ کوم یو آر ایل مخکې زوړ پروت دی هغه راواخلئ په دا اول کې او په دې کې چې کوم زموږ ایډیټ ټیکسټ کې کوم ادرس ولیکو نو باید هغه راواخلئ نو دغه راخم دلته استعمالوم دلته ږدم او پاته په ویب ویو کې زموږ یو ویب جوړ کړی و یو پیج مې ایښی و هغه سلیکټ کوم او وروسته راځم که ټیکسټ ویو ته راسئ باید موږ کوم ټیکسټ راواخلو په هغه کې یو ټیکسټ ویو و ساده ټیکسټ ویو چې موږ لوړه خپل نوم ولیکل تاسو ته درځم یو وارې ښایم دا دلته ږدم چې ورک نه سي بیرته دا که تاسو دغسې دلته کښېنږدئ او ووځئ لکه اوس دا یو بټن دغسې په میدان پروت ده او یو هلته ده که زه شاته ووځمه بیرته راسم هم هغه په میدان چې کوم بټن پروت و په ساده ژبه باندې هغه ورک سو بل چې په خپل ځای ته رسېدلی و بلاک په خپل ځای باندې ایښی و هغه نه ورکېږي نو شاته راځم که ګورئ د دې آی ډي ټیکسټ ویو 1 ده بیسیک ته راځم د دې آی ډي موږ کولی سو بدل هم کړو آی ډي ته راځم آی ډي یې بدلوم چینل سپیس دلته کار نه کوي نیم ټیکسټ دا ورسره لیکم او دلته د اډرس لپاره یو آر ایل اډرس لپاره چې کوم خانه ورکړې ده د هغه ورکوم د هغه لپاره په انګریزي ژبه کې لیکم یو آر ایل مطلب زموږ کوم لینک ده د هغه ادرس ته هغو ته یو آر ایل ویل کېږي نو هغه لیکم یو آر ایل انپوټ مطلب دلته موږ خپل ادرس اچوو نو دا ورسره لیکم اوس چې زه راځم ایونټ ته بښنه غواړم و دا د هغه هم په ایونټ کې هم ایمیج ویو جوړ شو که تاسو کلیک وکړئ اون کلیک
همدلته څخه هم تاسو کولای سئ او کله چې په تصویر باندې کلیک وکړئ ایونټ ته راسئ اون کلیک باندې هم تاسو کلیک کړئ دواړه یو ځای ښکاري. نو ټکسټ ویو زه وایم چې کله موږ په بټن باندې کلیک وکړو دی دې یو ټکسټ راواخلي یو یو آر ایل یو ادرس راواخلي په دا ویب ویو کې دې ښکاره کړي. نو ټکسټ ویو کوم ټکسټ رااخلي نو د هغه لپاره ایډیټ ټکسټ کوم یو آر ایل انپوټ چې ده په هغه باندې کلیک کوم چې باید دغه راواخیستل سي نو هغه سلیکټ کوم. نو دا زموږ اپلیکیشن تر دې ځای جوړ سو. نو ملګرو دا ګوره زما مازې په دې کې یو مطلب دغه ده چې زه تاسو صرف درښیم چې ویب ویو څنګه کار کوي او ایډیټ ټکسټ څنګه کار کوي او سرچ. نو اوس ورځو خپل اپلیکیشن ګورو. نو تاسو داسې وازموئ بار بار یې وازموئ دغه یو شی چې زده سي ستاسو په ذهن کې کیني بار بار به کار وکړي. نو انسټالوم یې براوزر. دلته که تاسو دا یو سکیورټي چیک راواړئ په اکثرو اپلیکیشنانو کې راړئ نو تاسو به په دې مور ډیټیلز دلته که تاسو غور وکړئ په دې به کلیک وکړئ او انسټال ویداوټ سکینینګ باندې به کلیک وکړئ دا رااړئ کله کله اکثره ټایم او دلته به خپل پاسورډ یا کوم فنګر پرینټ د ګوتې کوډ که تاسو ورکړی او هغه به ورکړئ نو ستاسې اپلیکیشن به انسټال سي. زموږ اپلیکیشن انسټالیږي انسټال سو چې زه خلاصوم. همدا که تاسو ګورئ هر څه چې موږ غوښتل هغه ور راغلو پکې ورم کو. همدلته اوس ادرس لیکم د ګوګل ادرس لیکم دا لیکم او په خپل کوم بټن چې موږ ورکړی په هغه کلیک کوم. چې کله زه کلیک پې وکړم نو دلته چې موږ ویب ویو ورکړی وو همدلته یې ښکاره کړو. همدلته بیا موږ هر څه کولی سو او سرچ کولی سو. او یو بل ادرس ګورم لکه ټویټر چې اوس یې نوم ایکس ده خو twitter.com لیکم هماغه هم په سرچ باندې ګورم دا د زموږ ټویټر هم خلاص سو او پاته سو راځم فیسبوک ګورم. او په دې کې که موږ یو عام لفظ سرچ کو هغه فی الحال نه راړی ولې په دې وجه چې موږ هلته دغومره سیټینګ نه ده کړی هغه مخصوصه یو آر ایل راړئ چې کوم په ادرس کې یو آر ایل یې مطلب کار کوي. موږ مخته به انشاءالله داسې ویډیو کې داسې سیټینګونه هم وکړو چې هغه کې که تاسو یو عام لفظ سرچ کړئ لکه پښتو سرچ کړئ هم په ګوګل کې به پښتو راواړئ خو اوس یې دلته نه راړئ ولې خالص پښتو یو لفظ نسته. که پښتو ډاټ کام ورکمه نو آیا په پښتو ډاټ کام به یو ویب سایټ وي که به نه وي که یې خو راړوي که نه وي بیا یې نه راړوي. نو کله چې زموږ خپل لږ سیټینګ وکړو یو بل طریقه وکړو بیا به هغه هم کولی سو چې راواړو. نو په راتلونکي ویډیو کې به نور ډېر څه زده کړو انشاءالله. نو له موږ سره اوسئ. دا خو صرف یو پیل ده چې خاص ما د یو څو شیانو د زده کولو لپاره دا یو کوچنی اپلیکیشن جوړ کړو. دا اپلیکیشن به مخته موږ سموو انشاءالله بټنونه به ور اضافه کوو او نور به سټیټس بار د ویډیو کتلو طریقه او دغه رقم د کوډ ور اچولو د یوټیوب پلیر ورکولو همدا څه شیان چې دي دا به انشاءالله موږ ټول دا ویجټ ورته وایي دې ته دا به ټول موږ انشاءالله یو یو زده کوو. الله دې وکړي چې ویډیو به مو خوښه سوې وي. که مو چیرې ویډیو خوښه سوې وي نو زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ او ویډیو مو خوښه کړئ لایک یې کړئ او که څه کمی وي پکې لازمي په تبصره کې ولیکئ لاندې کمنټ راته وکړئ چې د څه په باره کې تاسو نه یاست پوه شوي هغه راته ولیکئ انشاءالله په را روانې ویډیو کې به لازمي موږ تاسو ته ښیو. نور هم په الله سپارم د الله په امان.